علماء کرام فرمای و یو بادشاه او د دې بادشاه بچی نه کېدل، الله تعالی ورته زامن نو ورکوي. دغه بادشاه د خپل محل مخې ته ناست او پریشان و. نو د دې محل مخې ته یو ملنګ او فقیر انسان تېرېدلو. نو ده ترېنه پوښتنه وکړه، د ملنګ د باچا نه پوښتنه وکړه. ورته ویې ویل چې باچا صاحب ولې خفه یې؟ په اندېښنه کې راته ښکاري. نو د بادشاه صاحب ورته وویل سوچ مې دی او فکر مې دی، واده مې کړی دی، ډېر وخت وشو او په حکیمانو هم ګرځېدلی یم، بچي مې نه کېږي. نو دغه ملنګ سره په لاس کې یو مڼه وه. دغه ملنګ دا مڼه دم کړله، سایاتونه یې پرې وویل، چوف یې کړل، ورته ور یې کړل. ورته ویې ویل چې دا مڼه واخله، خپله یې مه خوره او بیبي ته دې هم ورکړه. الله جل جلاله به انشاءالله تعالی تاسو ته اولاد درکړي. نو ملنګ چې ترې لاړو، بادشاه همدغسې کار وکړه، مڼه یې نیمه خپله وخوړله، نیمه یې بیبي ته ورکړله او بچی پیدا شو. نو ملنګ ورته دا خبره کړې وه دې باچا صاحب ته، بچی به دې پیدا کېږي، خو یو شرط دا دی چې ستا دا بچی به د واده په شپه باندې مړ کېږي او زمری به یې خوري. دا ورته دې ملنګ خبره کړې وه. نو باچا دا خبره دومره خاص په هغه ساعت ونه ګڼله. زه خو باچا یم، قوي کلاګانې او محلونه به ورته جوړ کړم، نو زمری هلته چېرته راتلی شي. خو بس ملنګ ورته خبره کړې وه، بس دې باچا ونه منله. څه وخت تېرېدو، زمانه تېرېده چې دا زوی یې رازلمی شو، ښه بلوغ ته ورسېدلو، د مرحلې د واده ته ورسېدلو. نو بادشاه صاحب غوښتل چې د خپل زوی ته واده وکړي. نو کله چې ورته واده وکړو، نو ده ته یو محل جوړ کړو د خپل بچي ته، او په دې کې محل کې ورته د خپل د کور نه د محل نه ګیر چاپېر انتهایي زیات عسکر او پولیس او باډي ګارډان ودرول او په یو حال کې د ده واده جوړ کړو. چې کله واده وشو، د هغې نه بعد زمونږ او ستاسو هم دا رواج دی، د ناوې کوټې او د ناوې د زوم ته خلک لږ خواږه څښي او سنت طریقه هم دا ده. نو هلته دوی ته یې حلوا ایښې وه په دې ناوې په دې کوټه کې، حلوا یې ورته ایښې وه. هغه حلوا یې په دې خاطر ایښې وه چې دوی هغه وخوري او خوله خوږه کړي. نو دغه باچا دا زوی چې کله کوټې ته دننه شو، داخل شو، نو حلوا یې راواغېستله، لږه یې خپله وخوړله، لږ یې ناوې ته ورکړله. بیا دا ناوې دا د باچا دا انګور چې د دې باچا د زوی نه پوښتنه کوي، ورته وایي چې دومره ډېر پولیسو ته او عسکرو ته څه ضرورت دی؟ ما خو ودونه ډېر کتلي دي، خو دومره عسکر او پیره مې نه ده کتلي، دا څه حساب دی؟ هغه باچا زوی ورته وایي دا یو وخت کې زه چې لا پیدا شوی نه وم، زما پلار ته یو ملنګ، یو بزرګ انسان ویلي وو چې ستا دا زوی کله مړ کېږي، نو دا به د زمري د لاسه مړ کېږي، زمری به یې خوري او د واده په شپه به یې خوري. نو په هغې خاطر زما پلار د قلا نه ټول عسکر تاو کړي دي، پولیس جوړ کړي. نو دې ښځې ورته چې ما خو زمری نه دی کتلی، زه هم ټول عمر په محل کې لویه شوې یم، ما زمری نه دی کتلی، زمری سره کمي. نو دا باچا زوی ورته چې زه به درته د حلوا نه جوړ کړم، د حلوا ماته راکړه. هغه حلوا یې ته واغېستله، په هغې ورته د زمري عکس او شکل یې ورته جوړ کړو چې دغسې څڼې، دغسې پښۍ، دغسې لکۍ وي، دغسې بدن وي، سترګې، غوږونه، هر څه یې برابر کړل. د حلوا نه یې جوړ کړو، هغه حلوا یې لږ اخوا کړه، نور د زمري شکل یې جوړ کړو. په دغه زمري کې علما کرام فرمایي الله جل جلاله ساه واچوله او د باچا په زوی ور حمله کړله او د مرۍ نه یې ونیولو او بس یو څو لغتې یې وویلې، هلته مړ شو. هغه زمري نه بېرته حلوا جوړه شوله. نو دغه باچا لور چیغه کړه چې هله زر راشئ، کوټې کې زمری دی. چې خلک تر څو راتلل، د ده نه ساوتې وه. نو ځکه بیا دغه ځای کې علما کرام دا واقعه ذکر کوي چې الله جل جلاله فرمایي اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. وایي تاسې به دا مرګ را لاندې کړي، یدرککم الموت، اگر که تاسو په کلکو محلونو او کلاګانو کې ولنئ. 15 سپارې آیت مبارکه دی. نو عزتمندو نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د خپل مرګ نه مخکې باید هوښیار انسان هغه دی چې د مرګ تیاری وکړي. مرګ تیاری دا دی چې د ګناهونو نه ځان وساتو، د بدو خبرو نه ځان وساتو، اخلاق ځان کې پیدا کړو، په خوله باندې پوچ او رد او بد رد چاته ونه وایو، که ښه خبره مو د لاسه کېږي ویې کړو، د بدو خبرو نه ځان وساتو. خبره پوه شوئ؟